په شور کې ورکی دي سندرې نشته په شور کې ورکی دي سندرې نشته بل خو مستا سره خبرې نشته او خلک مې لفظ بغیر له کوري نشته سپیره روان دی او کمرې نشته معنا نه خلک مې لفظ بغیر له کوري نشته سپیره روان دی او کمرې نشته او ته د سوغاتو قدر نه پیژنې نور په دې غر کې ګورګورې نشته اوس په حجره کې تنگ ټکور نه کیږي اوس د ګودر په لور کونترې نشته او دلته چې څوک راځي شکست په عمومي زمونږ د تلو چرته لښکرې نشته اوس یو څو په های کورټ ته ویم چې په سترګو ړوند یم راډیو اورمه زه د سندرو نه په دې پوهه شم چې د قام سترګې جنکول ورته دي او دا ریډیو خو مارکوني جوړ کړی خو د دې ټي وي بیا نه یم خبر خدای خبر ده لا کم سړي جوړ کړی اوس مې د زړه نه هغه درد نه وځي اوس مې د زړه نه هغه درد نه وځي زما دا خیال و ګنې 10 روپۍ وي خو په چنده کې مې زرګون واچو څه هغه ښکته او څه زه ښکته شوم نو د احترامه دومره ښکته لاړو چې بره ګړه مو په ناستې وکړه او شیطان غالب شي نو مونږ ځان له وکم خدایه ته داسې زورور راولې چې ما په زور باندې جومات ته بیایي او وستې په کلب کې خپل ګیټار ټنګوه د نوي دور ادمخانه واوره هغه ګودرې د له کور ته راوړو مننه وستې په کلب کې خپل ګیټار ټنګوه د نوي دور ادمخانه واوره هغه ګودرې د له کور ته راوړو مننه او د استادانو نه بخښنه غواړم او دا چې اکثر ناستې په لړو څوکو دا د پتکو په هغو پاس شوي د استادانو نه بخښنه غواړم او دا چې اکثر ناستې په لوړو څوکو دا د پتکو په هغو پاس شوي بله یوه هایکو ده چې ستا په سوالګري باندې خوله بر ده یار ستا په سوالګري باندې خوله بر ده یار دا نصیحت ته به ته خور ته وکړه نو زه به هله ستا ایمان ومنم مننه او یو ټرمار راته په غریو کې ووی دلته پولیس او خلک یو رنګ دي په بوساړه کې مې بوتل ووهو او چې په تا قرض وي په ما قرض وي وطن اوس را سره دا یره ده چېرته دې څوک انډر پلی نه کړي نو ستا خو د خپو لاندې جنت دی مورې د دې غریبي د خپو لاندې څه دي نو ځکه مې ښځې له سینډل راوړي او زما په خیال مشهور شوی یم د خپل کتاب په یوه پاڼه کې مې نن په بازار کې پکوړې واخیستې او چې کتابونه یو دوه درې ولیکي بیا تخلیق پرېږدي تنقیدونه کوي نو دا چې هندو ازګار شي هغه شی دی ډېره زیاته مننه مهرباني